ماکینزي له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو په اړه پښیماني لرم. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم خبر ته. ماکینزي له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو په اړه پښیماني لرم. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ پخوانی قومندان فرانک ماکینزي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسؤلیت یې په غاړه لري، ویلي چې له دغه هیواد څخه د وتلو په اړه ډیره پښیماني لري. ماکینزي له فاکس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې تاریخ به له افغانستان څخه د وتلو په اړه پریکړه په هغسې بڼې چې موږ وکړه د مرګونې نیمګړتیا په توګه وګڼي. دغه تقاعد شوی جنرال د 2019 کال څخه تر 2023 کال پورې د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر و. هغه په دې مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د خپل کار د اختتام په اړه ډیره پښیماني لري. یوه پښیماني مې د ځواکونو د وتلو اساسي پریکړې په اړه ده چې زما په نظر غلطه وه. هغه وویل چې په دې اړه ډیر پښیمان دی چې ولې له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو پریکړه وشوه. خپل خلک د سفارت کارکونکي امریکایي ادبا او له خطر سره مخامخ افغانان مو ونه ایستل. دی وایي دا یوه جدي تېروتنه وه چې د 2021 د اګست د میاشتې د پیښو لامل شوه. د دغه کال د اګست په 26مه نیټه د تخلیې د پروګرام په مهال زرګونه خلک د کابل هوایي ډګر ته داخل شول. په دیوالونو یې ووختل او په همدې ګڼې ګوڼې کې د داعش یو ځانمرګي برید وکړ او سلګونه کسان یې ووژل او ژوبل کړل چې په وژل شویو کې 14 امریکایي عسکر هم وو. نوموړي دا ادعا رد کړه چې ګڼې امریکایي پوځي مرشانو د دغه برید مخه نیولې شوه. په افغانستان کې د امریکا د نظامي حضور په مهال د ماکینزي په ګډون یو شمېر پوځي مشرانو له دغه هیواد څخه د ځواکونو پوره وتل نه وړاندیز کول.